السلام علیکم، ستړي مسئ، جوړ په خیر. نن یکشنبه د 1403 هجري شمسي کال د جدي 23مه نیټه چې د 2025 کال د جنوري د 12مې نیټې سره سمون خوري. د سکون رادیو ویبپاڼې او خواله رسنیو څخه د نن ورځې لنډو او مهمو مسلو ته مو زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. لوګر کې د 3.8 میلیون افغانیو په لګښت د بېلابېلې پروژې پلې سوې. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې روان کال په لوګر ولایت کې د نږدې 3.8 میلیون افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې پلې سوې دي. دغه 12 بېلابېلې پروژې په مرکز پل عالم، محمد اغې، ارزې، برې برک او خروار ولسوالیو کې د 2.8 میلیونه 340,000 او 600 افغانیو په لګښت پلې سوې چې پکې د 2 لویو ذخیروي بندونو ساتنې او څارنې، سربندونو، کانالونو، استنادي دیوالونو، حوضونو او کاریزونو جوړونه، بیرغونه، پاککاري شامل دي. د پاکستان د زندانونو 45 افغان بندیان خوشي او هیواد ته راستانه شول. په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه لرلو له امله نیول شوي 45 افغان بندیان خوشي او هیواد ته راستانه شول. په ننګرهار کې د تورخم سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دغه کسان له 3 تر 15 ورځو پورې د جي کمپ په بندخونه کې بندیان او د راستنېدو پر مهال ورسره د بشري مرستو بنسټونو هم مرسته کړې ده. دغه سازمان د پاکستان له بېلابېلو سیمو دغه کسان د پاکستان له بېلابېلو سیمو نیول شوي وو. حسین ابراهیم طه وایي د ښځو په اړه د اسلامي لارښوونو د سرغړونکو تګلارو مخالف یو. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم ټینګار کړی چې دغه سازمان د ټولو هغو تګلارو مخالف دی چې د ښځو په اړه د اسلام له لارښوونو سرغړونه کوي. نوموړي په اسلام آباد کې د نجونو پر زده کړو غونډې ته ویلي دي زده کړې د یوې پیاوړې ټولنې بنسټ او ګډ مسؤلیت دی چې د ټولو لپاره د پرمختګ او هوساینې لاره هواروي. د بدخشان د شهر بزرګ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې تېره ورځ شنبه دغه ولسوالۍ کې د قانونو د ناعادلانه ویش په غبرګون کې لاجون کړی دی. دوی وایي ځایي اوسیدونکي د خپلو سیمو په شته قانونو کې ونډه نه لري او په خبره یې قانونونه د نور ولایتونو خلکو ته ورکړل شوي دي. په همدې حال د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دغې قومندانۍ د امنیت تعمیر شهر بزرګ ولسوالۍ ته تللي او دا مسله له نږدې څاري. چک جمهوریت کې د چاودنې له امله 6 تنه مړه شوي دي. رویټرز راپور کړی چې د چک جمهوریت شمال لویدیځ ته په یوه رستورانت کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله 6 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي. په راپور کې د چک جمهوریت د اور وژنې ادارې په حواله راغلي چې د ګاز ډبې تر چاودنې وروسته د رستورانت ودانۍ اور اخیستې او د ودانۍ له شاوخوا استوګنځیو هم خلک د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا د نن ورځې لنډ مهم او وروستي مسایل. تر بیا د الله په امان.